ورور پوښتنه کړې ده چې ما ته شیطان ډېرې غلطې وسوسې راچوي د الله باره کې، لیکن زه د هغې تایید نه کوم. آیا ما ته به الله په دې باندې سزا راکوي او که نه؟ نو جواب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی او وایي چې ما ته داسې وسوسې راچولی کېږي چې زه د هغې خبرې ویل ډېر غټ ګڼم، یعنې بدې ګڼم. بل روایت معلومیږي چې که زه سکاره شم ډېره ښه دی، خو لیکن دا خبره کول نه غواړم. دومره خرابې وسوسې ما ته راچولی کېږي. نبي علیه السلام به فرمایي چې همدا ښکاره ایمان دی او دا ایمان دی. ولې که چېرته په انسان کې ایمان نه وي نو که شیطان هغې ته په ډه کې خرابه خبر واچوي نو هغه یې دواړه تاییدوي، هغه دواړه په دې باندې عمل کوي او سبا کې هم نه ګڼي. کله چې انسان په دې غلطو وسوسو باندې خفه کېږي او د هغې تایید هم نه کوي، همدا د انسان د ایمان نښه ده او دې باندې الله سبحانه وتعالی چاته سزا نه ورکوي. ولې که ستا په ډه کې ایمان نه وی نو ته به دې غلطې وسوسې پسې تللی وې، تا به دې باندې عمل کړی وی. هر کله چې ته دا وسوسه چې ستا کله په ډه کې راشي ته پرې خفه کېږي، بد یې ګڼې، نو همدغه ستا د ایمان نښه ده او همدغه خبره نبي علیه السلام صحابي ته کړې وه چې همدا ستا ایمان دی. السلام علیکم ورحمة الله.